دا اختر مبارکي قبول کوي مخکې تر دې چې اختر را ورسیږي. تاسې ته معلومه ده چې څو په شمار ورځې اختر ته پاته دی. مخکې تر دې چې اختر را ورسیږي تاسې باید د اختر د لمانځه طریقه زده کړئ. متاسفانه اکثره خلک کله چې د اختر د لمانځه وخت سي د لمانځه طریقه یې نه وي زده. ګورئ د اختر لمونځ 2 رکعاته واجب دی. کله چې تاسې د امام سره نیت وکړئ د هغې څخه وروسته تکبیر تحریمه وایاست، بیا سبحانه وایاست، بیا 3 تکبیره نور ویل کیږي چې د هر تکبیر سره لاسونه تر غوږو وړل کیږي او برته یله کیږي. کله چې مو 3 تکبیره پوره کړه بیا امام الحمدلله وایي او یو سورت وسره وایي. دا د اول رکعت طریقه وه. کله چې امام 2م رکعت ته راپورته سي امام الحمدلله وایي یو سورت وسره وایي د هغې څخه وروسته 3 تکبیره نور وایي چې په 4م تکبیر سره امام رکوع ته ځي. نور داسې لمونځ کیږي لکه تاسې چې عادل لمونځ کوئ. دا د اختر د لمانځه طریقه وه. ځینې مستحب کارونه دي که چیرې تاسې د اختر په ورځ وکئ، تاسې غسل وکئ، عطر ووهئ او مسواک استعمال کئ او کله چې تاسې مسجد ته ځئ د اختر د لمانځه د ادا کولو دپاره په لاره باندې تاسو تکبیرونه په ولړ غږ سره وایاست. او د نبي علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې د اختر د لمانځه مخکې به د خوراک نه کوئ. کله چې به یې لمونځ ادا کوئ بیا به کور ته رالی او خپل د اختري څخه به یې خوراک وکئ.